السلام علیکم مینوالو او نن هغه انسان سره ملایویږو چې مردان بوټ ټاپ کړی دی. راځئ موږ سره اوسئ، راځئ تاسو ته د هغې کور هم ښایو. السلام علیکم جی، د دې ځای او جی د دې ځای ما هغه 1100 نمبر چې اغوستي دا کور دی. او جی دا کور دی. ډېره مننه، په مخه دې ښه ورځه. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده مردان بوټ ټاپ شوی دی. موږ ډېر غټ مزل وکړو او د دې نه بعد موږ هغه کور پیدا کړو کوم کې چې د مردان بیسټ ټاپر دی. نو راځئ دننه ورځو، تاسو ته راڅخه ښایو. مینوالو دا مهال موږ د هغه بیبي سره ولاړ یو د چا بچنګړي چې مردان ټاپ کړی دی. په 1100 کې 1100 نمبر یې اخیستی دي. راځئ دې سره ګپ شپ لګو. السلام علیکم بیبي، ډېر خوشحاله شو ستاسو بچنګړي مردان ټاپ کړی دی. په 1100 کې 1100 نمبر یې اخیستی دي. نو خوشحالي محسوسې. وای یوسف جان بچه خرج ته مې ولید. بیبي یوسف جان نه یم، بوتل جان یم که نه. دا راته ووایه چې ستا بچنګړی ټاپر دی، خلک به مبارکول هم راځي، ډالۍ به هم راوړي، ډېر د خوشحالۍ مقام دی، ډېره غټه کارنامې کړې ده. نو د خپل زوی په دې خوشحالۍ باندې څه رڼا اچوې موږ ته. ای بچې دننه کمره کې ناستې دي، انعامونه یې هم راوړي دي. پی خو نشته خو چې بس کې که نه نو سره به تلري وباسم زه ورغلم. زه بیبي ته ورشه، ما چې اسکلې زه ستا بچنګړي سره لږ ګپ لګوم. صحیح ده؟ اوله مینوالو دا هغه ځوان دی چا چې مردان بوټ ټاپ کړی دی. موږ خو ولې یو ښار راوړو، نور زموږ څه وس نه کېدو، بس په دې به ګزاره وکړو. خو انشاءالله دته په مستقبل کې دومره څه میلاو شي که نه چې د سوچ هم نه دی کړی، د تصور هم نه دی کړی. ځوانه څنګه یې؟ ښه یم. د ټول نه پیله خو دې مبارک شه دا ښارواله چې تا په 1100 کې 1100 نمبر یې واغوستي او ټول مردان دې ټاپ کړو. دا دې څنګه چل کړی یار؟ موږ هم لږ پوه. یاره بوتل جانه ما خو په 1100 کې 11 نمبر یې اخیستي. ته چا درو نه بچې، ته زما په خیال جوړ غلط شوې. تا په 1100 کې 1100 نمبر نه دی اخیستي؟ والله صرف 11 نمبر یې مې اخیستي. نو 1100 نمبر چې اخیستي د هغې کور کوم ځای کې دی؟ زموږ د شاته محله کې پاتې کېږي. مینوالو خفه نه شئ، دا موږ غلط کور ته راغلي یو. هغه 1100 نمبر چې اخیستي د هغې کور دې پسې دی. او دا چې هر څوک دی خدای د بیخ او بنیادو بس دا زموږ د معاشرې لپاره ناسور دی. په داسې خلکو باندې سبق مه وایې، صرف خرې پې لمبوئ. دا راته ووایه بچې دا خو مې هلته راپټ کړي دي. دا هر راغلی خو هماره ته د دې قابل نه راکړه شاباله. تا له زه مرکې یو غټ پړی اچومه، هغه مرکې ګرځه. او په دې موبایل کې تا اوسه پورې څه کول؟ پبجي. مینهوالو دا زموږ نوی کول دی. زه شفقت محمود ته صرف دومره وایم چې تا دې خلکو له چوټیانې ورکړي، هغې په چوټیانو کې پبجي ګیمونو نه دونه فایدې واغستې. ته د دې قابل نه یې بچې. ښه ستا مور سره خبره کوم، ستا له خرګاډۍ واري. ښه ځان ته لاړم شه بله شي نه سنبال کېده. مینهوالو راځئ بل کور ته ورځو. بیبي ډېر د افسوس مقام دی. ما ستا زوی سره ملاقات وکړو او خو مکمل د مردان بوټ شرمولی دی. ما خو هغه له ښار راوړی خو هغه د دې نه د پانسۍ قابل دی. د زوی باره کې راڅه سلپازي پیش کا. یا بچې خیر دی، ماشوم دی، چاته کار روزګار باندې ولګوه، دا شی ولې لاس کې ورکړه چې مزدوري کا. ترور دا شی د هر چا په لاس کې خوند نه کوي که نه. دا ډېر د ذهین او د کامیابو خلکو کار دی. دې لپاره ډېر غټ محنت پکار دی، دې لپاره ډېر غټ مقام پکار دی. خو داسې کار وکړه دې زوی نه موبایل واخلئ چې ته څه کار مار باندې ولګوي، یا ولا داسې کار وکړئ خرګاډۍ ولا واخلئ. ښه صحیح ده؟ زه لاړم. سلام علیکم. مینهوالو خفه نه شئ، موږ چې د کوم کور تلاش کوو هغه دا دی. تاسو ګورئ زیړ ګېټه. موږ په غلطۍ کې یو بل کور ته ورغلو چې په هغې کې یو ډېر نالایقه هلک و. هغه په 1100 کې 11 نمبر اخیستي. خو په 1100 کې 1100 نمبر چې چا اخیستي ټاپر د مردان بوړ هغه دا کور دی. راځئ څوک درته ګیا نه اچي که ګیا درته نه اچي.
مینوالو د ډېرو سختو نه بعد د ډېرو تکلیفونو نه بعد ما آخر دا ګلاړې پیدا کړله چا چې په 1100 کې 1100 نمبر یې اخیستي ټول مردان یې ټاپ کړی دی دې سره به خبرې اترې کوو ټول نه پهله دې له مبارکي ورکوو ډېر دې مبارک شه ښه دا راته ووایه چې د دې نه بعد د څه اراده را څه کول غواړې څه جوړېدل غواړې مینوال ته لږ ووایه جی دې نه بعد خو زما باچا خان مرکز کې خبر روانه ده کلاسونه ډېر ښکلي سټارټ دي بس داخله اخله جی بالکل زمونږ د قوم سرمایه چې دې طرف ته نه ځي نو کم خوا به ځي ورولو خان میوزیک سنټر ډېر ښه ځای دی خامخا پکې داخله واله ښه بچي جی اصل کې زما خو 110 نمبر یې خو د یو صفر پکې هغې نه په غلطۍ سره لګېدلی نو په دې وجه زما نمبر یې 1100 لګېدلی مینوالو تاسو واورېدل چې دې نمبر 110 وي یو صفر بورډ والا نه په غلطۍ سره لګېدلی دی چې داسې غلطیانې بورډ والا کوي نو زمونږ د قوم سرمایه چې کوم ده زمونږ ینګ جنریشن چې کوم دی هغې به کوم طرف ته ځي هغې به چا نه دا یو صفر غواړي زمونږ حکومت را خواست دی چې باچا خان مرکز کې دې داخله میلاو شي ډېر مننه والسلام